سلامونه! په دې هیله چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. دا چې ګروک اے آی چې دی پېډ شوی دی، نو په دې کې موږ تاسو ته وغوښتل چې موږ به تاسو ته په اسانه سره اول خو د ګروک اے آی باندې ځان پوه کړي. ګروک اے آی کې موږ څنګه کار کولی شو، پرامپټ څنګه لیکل کېږي او دغه مکمله معلومات چې دی په دې کې موږ تاسو ته ښایو. اچھا راځو په دې ګروک اے آی چې دی موږ خلاصوو په کمپیوټر کې یا موبایل کې. یو شی دی کله چې تاسو ګروک اے آی انسټال کړئ خپل موبایل کې، نو تاسو ته موبایل کې به تاسو داسې پلس راشي، داسې جمع علامه راشي، هلته به ایمیج راشي یعنې عکس راشي او ویډیو راشي. او کله چې تاسو لیپټاپ یا پي سي کې خلاصوئ نو هلته به تاسو ته داسې اسکرین راشي. کله چې تاسو دا راغی نو دلته ایمیج باندې به کلیک کړئ، دلته پاس دلته ایمیج باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې باندې ایمیج باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته بل هر شی راشي. نو دلته خو دغه شی موږ ته راشو کېږي. نو تاسو ګورئ ویډیوګانې که تاسو فري مخکې چې دی 6 سیکنډ یعنې 6 سیکنډه جوړول 280 پورې و. اوس چې دی تقریبا موږ 10 سیکنډه ویډیو جوړوو 220 او ایمیج که جوړوئ ایمیج په دې باندې کلیک کړئ، که ویډیو جوړوئ په دې ویډیو باندې کلیک کړئ. هلته په موبایل کې هم دا سیټینګ دی. ښه اوس راځو زه پرام راواخلم. پرام په کوم ځای نه رااخلم؟ ما سره پرام چې دی په دې کې ما ټچ کړی دی په چیټ جي پي ټي کې. نو چیټ جي پي ټي ته به لاړ شمه. ما سره په دې کې ما مکمل ځان ته سیټ کړي دي چې زه بیا په ازار نه شم. تاسې هم کولی شئ دغه ټریک هم تاسو استعمال کړئ. چیټ جي پي ټي کې موږ مختلف چې دي کانټینټ جوړ کړي دي، یعنې کوم مختلف کانټینټ پرام مو ویستې دي. هغې نه بعد چې دی موږ کوو بیا یو پرام رااخلو، بیا چې دی هغې نه بعد موږ چې دی ویډیو چې دی جوړوو. دا ډېره زیاته ایزي میتود دی او په دې طریقې سره ډېره زیاته اسانه لاره راځي. نو زه راځمه په دې کې زه په دې کې خو نشته، خیر زه به په دې کې زه وګورم چې پرام څنګه نه هغه شوی. او چیټ جي پي ټي زه خلاص کړم. چیټ جي پي ټي کله چې زه خلاص کړم دلته به موږ ته اوس خلاصه شي. اوس خلاص شو. دا وګوره ایر سټریک دی، دلته ګونج کې وګورئ او سکی دی همداسې لاندنی دی. په دې ایر سټریک باندې زه کلیک کوم او دلته چې دی موږ ته څومره پرام چې دی موږ ته راشي. په دې یو پرام باندې زه کاپي کوم د 30 پرام باندې، همداسې دې نه کاپي اخلم. راځم به چېرته ځم؟ ګروک ته. ګروک چې ستاسو په هر ځای کې وي، صحیح دی. دلته زما ګروک دی، په دې ګروک باندې زه کلیک کومه. په دې اول که ایمیج جوړوئ په دې ایمیج باندې کلیک کړئ، دلته به تاسو ته ایمیج کریټ کړي. دا ګورئ دلته موږ ته ایمیج کریټ کړي. که تاسو بیا ویډیو غواړئ په دې ویډیو باندې کلیک کړئ، دلته به تاسو ویډیو ته کنورټ کوئ. دلته سایز چې دی تاسو 9:14 به کلیک کړئ. دلته به موږ ته عکسونه جوړ کړي. اول خو عکسونه وګورئ چې عکسونه یې څنګه جوړ کړل. دا کښتۍ دی، تاسې کتئ هم شئ جنګ دی او په دې کې عکسونه یې موږ ته جوړ کړل. که چېرته بیا تاسو ویډیو غواړئ په دې ویډیو باندې مو کلیک کړئ، په دې نیکسټ باندې مو کلیک کړئ. دلته به چې دی موږ ته ویډیوګانې چې دي شروع شي. دلته وایي لیمټ او ګورئ ما چې دي نن بلها تقریبا یو 20-25 ویډیوګانې ما جوړ کړي ول. دلته وایي چې لیمټ مخکې چې انلیمیټډ اوس لیمټ وایي. وجې څه دی؟ مخکې چې دی موږ ته ویډیوګانې چې دي دومره ما جوړ کړي دي. دا نن ورځې زما ویډیوګانې دي. نن ورځې زما ویډیوګانې تر دې ځای پورې دي. دغه ویډیوګانې دي. حساب به کړم چې څومره ورځې جوړئ. دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې زما نننۍ ورځې ویډیو دغه دې ځای پورې وي. دغه تور چې ښکاري دا یې جوړ کړي دي. خو اوس موږ ته نه ښیي. ولې؟ ورځې چې دی 20 ویډیوګانې موږ جوړولی شو، زیات نشو جوړولی. هغه دوستان چې وایي موږ ته ویډیوګانې مخکې زیاتې جوړولې اوس ولې نه جوړوئ؟ اوس چې دی ګروک چې لیمټ شو نو تاسې کولی شئ زیاتې ویډیوګانې نشئ جوړولی. دا د ګروک نوی اپډیټ دی. اوس وګورئ کله چې زه پرام ورکوم ما نن ورځې ما 25 ویډیوګانې جوړ کړي، زیاتې مې نه دي جوړ کړي. دلته ما ته وایي لیمټ. ایمیج جوړوی شئ، ایمیج چې دی لیمټ نه لري، ویډیو چې دی لیمټ لري. نو تاسې هم کولی شئ ایمیج چې څومره جوړوئ جوړ کړئ. په دې ایمیج باندې کلیک کوه. ګورئ ایمیج چې ووایم ما ته نور ایمیجونه هم جوړوي. ایمیج چې دی لیمټ نه لري او ویډیو چې دی لیمټ لري. کوشش وکئ او ګروک هم ښه دی. 15-10 ویډیوګانې جوړوي خو زیاتې نشئ جوړولی. ولې چې مخکې چې دی زیاتې جوړولې اوس یې زیات نه جوړوي. نو که چاته بیا ګروک اے آی په کار وي موږ سره بیا شته دی، نو تاسې کولی شئ ګروک چې دی له موږ نه واخلئ. تاسې ګورئ دغه د ویډیوګانې دا نور ټول موږ ما جوړ کړي دي او ښه ریزلټ هم لري. نو تاسې کولی شئ داسې ویډیوګانې په ګروک اے آی کې جوړ کړئ. نو که چاته څه غوښتنه وي کمنټ وي نو د ګروک اے آی چې دی مکمل اپډیټ شوی دی او لیمټ شوی دی. او که چاته بیا په کار وي میسج وکړئ. ډېره زیاته مننه. او زموږ د یوټیوب چینل چې دی نوی دی او لازمي سبسکرایب کړئ. انشاءالله نور ویډیوګانې چې دي اے آی په اړه زه اپلوډ